ما شاته فروټ وینئ دا کار روزګار مې شروع کړ. اصلا زه راغلی یم کمپنۍ ساحې ته. په دې سړک کې چې تېرېدم موټر مې اوسونو وهي. دلته مې یو څه ولیدل ډېر خوند یې راته راکړ. ولې زه به تاسو سره هم شریک کړم. بس ښه دي چې یادېږي پوه شوې. لاړ به شو دې خوا ته. دقه خوا دا چمن وینئ الحمدلله دومره خوند یې راکړی ګوره دا همداسې دې طرف ته څومره نظر کار کوي ښکاري درته او دې طرف ته هم چې څومره نظر مو ښکاري تر کمپنۍ چوکه تر داسې کوټې سنګي ته نه رسېده. نو دا اوس فکر وکړه ولا دا سمه ده ډېر کوشش مې کړی زه خپل په اویلي کې دغسې یو سیسټم برابر کړم دا چمن جوړ کړم خو پرې نه یم توانېدلی. خدای پاک د خیر هغه خلکو ته ورکړي چې دا دومره لویه ساحې ته ملا تړلې ده غواړي چې ښایسته یې کړي وطن ښایسته کړي وطن آباد کړي. نو بیا هم 15مه ناحیه ښاروالۍ چې کوم مسؤلین دي ډېره مننه. الله دې تاسو ته خیر برکت درکړي. خدای پاک دې ستاسو په عمرونو کې برکت در واچوي. قسم په الله دومره خوند یې راکړی د زړه نه دا دعا درته د زړه نه کومه ګوره ښه تاسو دا د ګلاب بوټي دی دا چې له خیره ورسېږي که نه چې دې به خوند څو چند دی. تاسو چې فکر وکړئ ګورم چې کوم څومره نظر کار کوي فکر وکړه تر کوټې سنګي پورې دا چمن همداسې شین سوی زرغون دی او دی تر منځ دا برقونه ولګېږي بیا دا ګلان غټ شي دا به څومره خوند وکړي. زما غوښتنه به یوازې د کوټې سنګي یا د دغه مسیر کې چې کوم خلک پراته دي یا دوکانونه لري یا د هغې کورنۍ وي دغه ځای سره هغې ته اوړي راوړي فرض کړه د منځ کې د دوی لاره وي یا مطلب دلته زندګي دې څخه مې غوښتنه دا ده چې دا داسې وګڼئ لکه خپل کور ولې زه دا میک دلته وتړم چې دا ساحه داسې وګڼئ لکه دا چې ستاسو خپل د کور یا حویلي منځ وي. د دې ساتنه په تاسو باندې فرض او واجب ده. په الله قسم چې زه کله هغې ځای نه ما راکت کړی دی په کوټسنګي کمپنۍ په چوک کې هم ماشاءالله هغه سلولارې کې هم کار شروع دی سړک ډبل کېږي هغه هم تاسو کتی سي. خو چې کله زه هغې ځای نه را روان شوی یم دا ساحه زه وینم زړه مې یو قسم ته خوشحاله شو زړه مې یو قسم ته خوشحاله شو. الله دې نور هم همت درکړي. الله دې نور هم تاسو ته برکت ستاسو په عمرونو کې واچوي ستاسو په صحت کې چې در څو پورې دې وطن ته لا هم څه وکړي. دغه ګلاب بوټي دی ښه دا چې غټېږي انشاءالله دا به نور هم ښایسته کېږي دا به نور هم ډولې کېږي او یو وخت به داسې راشي چې له خیره دې وطن ته به خلک راځي او دې وطن خالي سیل او چکر ته به دلته انشاءالله خلک راځي. د دغسې ورځې په هیله او یو غوښتنه به د ټولو خصوصا ښاروالۍ چارواکو څخه ده که هغه د هر ولایت خصوصا د لغمان ولایت یا د هر ولایت چې یا دلته کابل کې د کومې ناحیې مسؤلین چې نو که چېرته غواړئ کار زده کړئ او کار یاد کړئ راسي 15مې ناحیې مسؤلینو څخه یې زده کړئ. زه پوهېږم تاسو کې الحمدلله انرژي وس او توان شته دی خو لږ همت غواړئ لږ وخوځېږئ او لږ دې کار ته ملا وتړئ. بس دا د 15مې ناحیې مسؤلین به یې بله ورځ وي یا به نه خو ټول عمر به د افغانانو په زړونو کې دی ځای لري. بیا هم ډېره مننه الله مو خوشحال لره د یو ښایسته سوکاله ودان افغانستان په هیله او چې در څو پورې داسې یو وطن راته خدای پاک جوړ کړي دا جوړیږي داسې یو وطن جوړ کړو چې په دغه سیمه کې ساری ونه لیدل سي فقط دا به زما په زړه کې غټ ارمان تاسو ګورئ دې خوا ته ګورئ څومره ښایسته خوند کوي دې طرف ته وګورئ دې طرف ته وګورئ همداسې څونه در ښکاري نو نظر مو لګېږي او مغو اندازه باندې دا ځای جوړ دی دا ځای شین دی. سړکونه هم صفا دي د ښاروالۍ مامورینو څخه خصوصا دغه څوک چې ښار دغه جارو کول د دې په هغه باندې دي په ذمه باندې د دې نه هم مننه چې دې خواته ګوره دا سړک ماشاءالله څومره صفا دی. والکه زه به د دوکاندار سره هم خبرې کوم ستړی مه شې ته راپاڅېږه جوړ به خیر دلته خو به ته ګن نه اچې که نه ولې نه اچې دلته ګن نه اچومه چې دا باید افغانستان پاک افغانستان پاک شي که ده ګوره لکه څنګه چې ستا دا مسؤلیت د دوکان دی دلته که نه طبعا ګند او دا شیان به وي تا ورته ګند لپاره کوم ځای ټاکلی دی ګند لپاره هلته دلته جالۍ کې اچومه به جالۍ نه ښه بیا هلته هغه اشغالداني ته یې وړې که نه آفرین لږ لږ سیل پورې ګلدان ته خو هغې ته هم ګورې ستا مخې ده ګوره اوس دغه ځوان دی د ده نه باید زده کړو د ده دلته دا میوه فروشي ده اصلا کې سړک غاړې سره ده اوس څه وکړو بل ځای خو شته نه که نه مجبوریتونه دي زه پوهېږم چارواکو دا مجبوریتونه په نظر کې نیولي اوس دلته دی میوه خرڅوي د ده مخې سره ما دلته ګند ونه لیده ماشاءالله صفا سوتره ځای دی همدارنګې هر دوکاندار هر یو د کور خاوند که دا په ځان باندې فرض وګڼئ چې خپل د دوکان مخه خپل د کور مخه
صفا ساتي کته صفا وساتي زه صفا وساتم دا ځوانې صفا ساتي بیا به شي پاک مردار شی باندې ستاسو دغه هر ګن چې په ځمکه غورځېږي هغلته یو د عزت سره هغلته ټیټېږي هغه در څو راواخلي او په اشغالداني کې واچوي نو که دلته د ده دوکان دی ته د هغې ځای خیال هم ساتې که نه ته دې خواری سمه ته دغه چې کوم دغه ساحه درته جوړه ده دا ګلداني ګلان پکې دي چمن پکې دی دې ځای خیال هم ته ساتې نو دغسې چمن یا دې ته ورته په نورو ځایو کې چې د هر چا دوکان مخې هر سړی فکر وکړي لکه خپل حویلي منځ یا خپل کور نو انشاءالله په دې کې به وطن سره جوړېږي وطن به جوړو که نه ډېره مننه خوشحاله خوند درکوي درته کله کله چې ورځې دا خو که مخکې پکې پوډریانو منځ کې به ناستو ګندو اوس انشاءالله نشته هر څه ختم دي که نه بس څومره خوند کوي الله مو خوشحال لره بیا هم ډېره مننه الله مو آباد لره چې وطن غم در سره دی بس موږ به دعاګانې کوو تشویقوو به م انشاءالله او یو نړۍ مننه د یو خوشحاله سوکاله ودان افغانستان په هیله خدای په امان السلام علیکم